السلام علیکم قدرمنو لیدونکو ستړي مشئ پام وراړوم د نن ورځې تر ټولو تازه او مهمو خبرونو ته افغانستان ته د ایران یو لس کسیز پلاوی راغلی د اوبو مسله لا هم نه ده حل شوې د ایران بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعاني په یوه خبري غونډه کې ویلي چې د اوبو حق مو له افغانستان سره د خبرو اترو یوه اړینه موضوع ده نوموړي زیاته کړې مونږ دوه ګاونډ هیوادونه یو پر بیلابیلو کچو تګ راتګ لرو او اړینه نه ده چې د رسنیو تر پوښښ لاندې راشي مونږ له افغانستان سره بیلابیل موضوعات لرو او د اوبو مسله مو یوه له هغو مسلو څخه ده چې مونږ ورته پوره پاملرنه کوو پاکستان کې په دوو بمي چاودنو کې 9 تنه وژل شوي دي پاکستانی پولیس وایي په دوو جلا بمي چاودنو کې چې د دې هیواد په شمال لویدیځ او جنوب لویدیځ کې وشوي 9 تنه وژل شوي دي پولیس وایي د سړک د غاړې د یو بم په چاودنې کې چې د بلوچستان ولایت د کیچ په ولسوالۍ کې وشوه د سیمې یو سیاستوال د خپلو 7 ملګرو سره پکې ووژل شو په سیمه کې د پولیسو مشر حیدر علي ویلي چې وژل شوی سیاستوال اسحاق یعقوب نومیده او د بلوچستان عوامي ګوند غړی و استرالیا د زرګونه افغانانو د ویزو غوښتنلیکونه رد کړي دي استرالیا تر دې دمه د 450,000 افغانانو د ویزو غوښتنلیکونه رد کړي دي د راپورونو له مخې نږدې د 2 لکو افغانانو واک ته د طالبانو له رسیدو راهیسې د استرالیا د ویزو لپاره غوښتنلیکونه سپارلي دي استرالیایي رسنیو راپور ورکړی چې یوه ډله افغان فعالان په استرالیا کې دننه پر حکومت فشار راوړي چې رد شوي ویزې ومني د راپور له مخې د سرپرست حکومت له بیا واکمنېدو راهیسې استرالیا یوازې 12,000 افغانانو ته ویزې ورکړي دي بهر ته د تازه میوې او سبزۍ د صادراتو لپاره اسانتیاوې برابرې شوې مالی وزارت وایي چې له هیواده بهر ته د تازه میوې او سبزۍ د صادراتو لپاره ټولې اسانتیاوې برابرې شوې دي د یاد وزارت ویان وایي په بندرونو کې د سوداګریزې راکړې ورکړې د زیاتوالي لپاره اسانتیاوې برابرې شوي او دمګړۍ د تورخم او سپین بولدک بندرونه په 24 او 26 ساعته ډول فعال کیږي پنجشیر کې د زمرودو کان د استخراج چارې پیل شوې د پنجشیر په حصه اول ولسوالۍ کې د زمرودو د استخراج چارې پیل شوې د کانونو او پټرولیم وزارت د منرالونو د تنظیم لوی رئیس وایي چې دې ولایت کې 200 کان کیندونکو ته د زمرودو د استخراج جوازونه ویشل شوي دي نوموړي زیاته کړې چې په پنجشیر کې د زمرودو بیروجو یاقوتو لاجوردو او نورو ګران بیه ډبرو کانونه شته چې د کانونو او پټرولیم وزارت یې د استخراج چارو د معیاري کولو لپاره هڅه کوي د ترکیې پولیسو 4 تنه نور افغان کډوال نیولي دي د ترکیې چارواکي وایي چې 4 تنه افغان کډوال یې چې دغه هیواد ته په غیر قانوني ډول ننوتي وو په ارزانتن ښار کې نیولي دي د ترکیې رسنیو راپور ورکړی چې دا کسان یې په یو لارۍ کې د هغې له ایراني چلوونکي سره نیولي دي د سږ کال په جون میاشت کې ترکیې له خپلې خاورې 138 افغان کډوال افغانستان ته رالیږلي دي د ترکیې حکومت په وروستیو کې د ټولو بهرنیو کډوالو په اړه چې په غیر قانوني ډول دغه هیواد ته